چې موږ سره کومه ژبه اول پوس دا کسټم خلاصېده یا دغه خلک سره چې کومه ژبه شوې ده ژبه کې نن د پوره حکومت ور پیرا شوی نه دی. ویس خو دا جواز نه دی که نه چې دا جواز وي که نه چې حالات سره خراب دي. ویس خو حالات ډېر ښه دي. پوس هم د کوبل بادشاهي هم د اسلام آباد تابع دو ملګرتیا یې دو سره. اولین د میژ د یونن مقصد دا دی چې پیلو میژ په کنټرول ریټ او په وزن باندې وي. په دنیو کې د هر شي یمځکه د پوره چلیار ویله نه وي امځکه شانډه وي و چې د کوم د علاقې د پوره روډ نه وي دغه علاقه شانډه وي. دا روډ یو د فرایض نه دی. موږ دا یایي چې روډ د ګملې روډ چې دا کوم اوس حالات پرې راغلی دی دغې داسې مثال دی که لوړ روډ نه دغځي ته رسېدلی دی. موږ دا یایي د تاجر د پرانا د میژ د ټولې د عوامې نه د طرفه نه میژ حکومت ته دا یایي چې په دغه دمره زر کې کوشش وکړو چې د خلک کوم سوچ دی چې دا په زر نظر بدل کو ډېر خلک په پریشانی کې دي. دوم د بارډر مسله ده. د بارډر مسله چې میژ سره کومه ژبه اول پوس دا کسټم خلاصېده یا دغه خلک سره چې کومه ژبه شوې ده ژبه کې نن د پوره حکومت ور پیرا شوی نه دی. دا د حکومت کمزوري ده. زه موږ یې دی د طرفه نه د غونډکوم د طرفه نه موږ د حکومت ته یایي چې د خدای د پوره په د علاقه دا رحم وکړو په د غریب خلک ته رحم وکړو چې دا نور کوم ځایونه باندې په بونډرۍ باندې روډ دی کوم طرز دی طرز دا ور سره وچلوي خو موږ سره دا چې کومه ژبه د 15 کولې کړې وه ژبه در پیرا کو چې دغه غریبونه خلک هغه مقصد که وچلي. دا حقیقت کې ډېر ضروري و ځکه چې یوه شي ته چې د کاروبار غوندې شي ته چې ته په بارډر باندې کې اتفاق نه وي نو دا خو بیا ډېرې مسلې لري. میژه د تاریخ نه د چې د سلې کولې تاریخ وخلې د میژې نثار انګوره دا بارډر باندې افغانستان ټریډ باندې دی. ویس په دا میژ ډېر خواشولي میژ مشرون علما کرام او دا د علاقې دپاره ټولې علاقې برابر یوه ډېره د نوید خبره ده که نه. میژ دا ویایي حکومت وخت دا ویایي چې ته د میژ سره په طریقه چالېږه چې کی مخکې میژ چلېدلي دا بارډر باندې د میژ سره ګزاره وي لکه څنګه چامن دی څنګه خرلاچی دو څنګه تورخم دی په دغه رنګ څنګه غلام خان دی. میژ چې دا بارډر په بارډر باندې میژ تولې ها د میژ خپله مازای هم دي او ویس حکومت هم دا ستایي چې د اسلام آباد او د کوبل په منځ کې رشتې هم ویس ډېرې ښې دي. ویس خو دا جواز نه دی که نه چې دا جواز وي که نه چې حالات سره خراب دي. ویس خو حالات ډېر ښه دي. پوس هم د کوبل بادشاهي هم د اسلام آباد تابع دو ملګرتیا یې دو سره. د حکومت نه میژ دا ګیله دو چې دی هر وخت دا جارو کو چې میژ معیشت خراب دی میژ ریپۍ ولوېدله او چې کله طریقې ور وښایي چې تو دا ذریعه دو د حکومت وخت حکومت پابند عمل نه کو. حقیقت کې چې سنټرل ایشیا ته په ټول نه نږدې دا د انګوره ډیلیار دو دا روډ میژ دا اپیل ورته کوي چې دا روډ هم د ګمل روډ هم سره خراب شوی دی او دا سره شاټ کېدای هم شي او ریپۍ هم ورته مختص دي. په زر نظر دا د میژ روډ سیپیک ته هم ګاډ شي او د دریا خان د پلس سره دا ټچ هم شي ځکه چې 800 کیلومتره سنټرل ایشیا ته دو او 300 کیلومتره ویایي چې په دا نورې لیارې نه د انګوره ډیلیار کوبل ته لانډه دو. نرمیش دا اپیل کی چې دا د سیپیک کې هم شامله شي دریا خان د پلس سره دا ټچ شي. دا تقریبا 60-70 کیلومتر د دریا خان د پلپر او د انګوره د په منځ کې دا سره شټ کېدای شي. بله دا خبره درته که چې په دغه روډ باندې د ګملې سره 2 مټې چا ورځولي دي مټې دا زرې پیر شي ټول جنوبي وزیرستان په تیاره کې دی د شلې به څوک نه میندیاوي نردام حکومت ته اپیل دی چې مټې په زر نه زرې پیر شي او بجلی هم بحال شي. اولین د میژ د یونن مقصد دا دی چې پیلو میژ په کنټرول ریټ او په وزن باندې وي و دوامه د میژ لیار مکمله متاثره شوې ده او میژ ته په دا کښې ډېر زیات تکلیف رسېدلی دی ډېر مشکلات دي. ویس میژ د IGFC نه خاص کر ځکه چې دلته دی نن میژ ته آرمي چیف دی نستی او کور کمانډر دی میژ د IGFC نه د موجوده بریګیډیر صاحب نه او د DPO نه او د DC نه میژ د تاجر ورینې دا مطالبه ده چې دی د مزید زیاتي د میژ کاروبار نه متاثر کوي.
میږ وزدا شکی چې آیا میږ پاکستانی نه یي کاویل چې د ټانک نه د میږ ګاډه ردریمی په دا نظر ورته کسي چې دا روکا دا خوغه دینه پاکستانی نر میږ دا ډیپیو ته دا فیل دا چې خپل پولیس ته دانه بازیتی د میږ د کاروبار د خرابول نه کنټرول کو او ان شاء الله میږ د IGFC نه دا توقع دو چې دوی د میږ کاروبار وسواسي کو او پانا بعد میږ الاف سارون ته کور کمانډر ته او وزیر اعلی صاحب ته میږ گورنر ته دا فیل دی چې په دانا بعد د وزیرستان لیار په ټوله لیارې کې په پاټه کې نږدې د افغانستان ته نږدې لیار د ساوت وزیرستان دو دته په میږ نه خپل ارس معلوم دی دغه میږ عقل د عقل د اسمون د مځکه فارته د سره ټوله کیلومتر د مود لارې یشتي د غنوري یشتي خو اګ دا شاید چې میږ لار دا داسې کوله کا کیما چې ورا خرلاچې دو لا تور خم دی لا ګلم خون دی لا چمن دی ویلې چې میږ خو په پاکستان وای سای او پاکستان د ملک سره هم څه کړی دي